بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد تيسير علوم الحديث للمبتدئين دا شروع شپدې کې منګ راورسېدلو الحديث الموضوع منګړت حدیث د ځانه جوړ شوی حدیث کله چې سبب د طعن پراوی کې کذب و دروغ چې راوی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دروغ وای نو د دې حدیث ته سوی د دې حدیث ته موضوع ویل کیږي دیتا د ائمه الحديث بلنم وای باطل د شی روایت ته سوی باطل کله د دې په اړه کې وی لا اصل له کله وای کذبنا دغه حدیث په باره کې یا کذب یا کذب دا لفظ استعمالي دا موضوع دی ښه حدیث موضوعي بنه ډېر خلک کوئی موضوعي ول ورته پکار نه دي ته به حدیث موضوع وي د دې حدیث موضوع متعلق اول لغونته کې خلاصه بیانو به ورسته کتاب ته کوجیږي موضوع مفعول صيغه د اسم مفعول د وضع الشيء په معنی د حته سره راځي په معنی د کته کېدل سره دیتا ول موضوع ویل کیږي سمي بذلك لانحطاط رتبته د دې رتبه ډیر لاندې ده په اصطلاح کې حدیث موضوع کوم حدیث ته ویل کیږي هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تدریب صاحب تدریب الراوی دسی تعریف کوي چې دا هغه دروغ دي چې د ځانه جوړ شوی او داغه نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شوی یا زمونږ دی کتاب کې دسی تعریف کوي ما کان راویه کذابا راوی دروغجن دی او متنه مخالف للقواعد او متن د قران حدیث خلاف دی صحیح حدیثو خلاف دی د قران خلاف دی علماء د دې رتبه ذکر کړل هو شر الاحاديث الضعيفه په ضعیف حدیثو کې بدترین حدیث دا دی واقبحها او بعض علماء دا یو مستقل قسم شماري کا دا وجه دا ضعیف نه دی یو ضعیفي او یو موضوعي نو دا غبيخي منګړت دی حکم دا حدیث موضوع دا دے اجمع العلماء على انه لا تحل روايته لاحد علم حاله د دې بیانول چاله حلال ندي چې چاته حال معلومي چې پارا معنی کې کما بیانې نو به خلکو ته هغه وضع بیانې شي دا 2 نمبر روایت دی ګره ذکر نبی رسول الله فرمای من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين څوک چې زمانه حدیث بیان کې خو ته پته راځي دا دروغ دی دا یو د دروغجنو نه دی یو دا دروغجنو نه نو حکم د روایت موضوع دا چې لا يجوز الروایت الموضوع الا للتحذير منه دې لپاره چې خلک ځان وساتي وجه بیان کې او په کوم ځای کې بتاته دا ډېر پیدا کیږي دا خاص کر پاغه کتابونو کې کتب الرقائق چای کې نرم خبري ترغیب ترهیب خبري پکې ښه او د دې باندې عمل په فضائل الاعمال کې هم نه دی جایز کا فضائل کې څنګه زوی په حدیث په بعضي شروط باندې علما ویل چې هغه دای کې دي کې هیڅ شرط هم نشته دی د دې ډېر امثله دي د حدیث موضوع چې دا بروست ان شاء الله تاسو ترام شي علماء دی باندې مستقل کتابونه لیکلي موضوعات د ابن جوزی دی کنه موضوعات د مولا علی قاری دا نور ډېر علماء لیکلي دي د دې مثال لکه البازنجان او شفاء لكل دا باجین دار مرض دوات اوس مرض دی تیار یا د نوح علی السلام کشته چې بیت الله باندې طواف وکړ مقام ابراهیم شاته 2 رکعات منځو یا حب الوطن من الايمان
یا لولاک لما خلقت افلاک یا الکاسب حبیب الله. دا ټول منګړت 2 نمبر روایت دي. اوس دلته یو څو مسلې ځان سره تاسو واورئ. اولنۍ خبره دا واوره چې احادیث موضوعه خو هغه بدترین قسم د احادیثو دي او نن دا زمونږ په معاشره کې عام شوی دی تر دې چې ډېر په نوم د علماو باندې په منابرو باندې بیانوي، منبر باندې ناست دي او دا خبرې بیانوي. نو اوس موږ به دا موضوع منګړت روایت څنګه پیژنو؟ اول دا دی چې من حیث السند به پیژنو. سند کې دروغجن راوي راغلی دی، ٹھیک شو. دویم دا دی من حیث المتن به پیژنو چې امام د ائمه د حدیثونه د نقادونه هغه وایي چې دا دروغ دی، یا د وجه د رکاکت د الفاظونه الفاظ ډیر داسې رکیک الفاظي معنی خرابوي، داسې خبرې پکې چې هغه دلالت کوي په وضع باندې، یا بعضې داسې د هغې پکې ورښتلي خبرې چې حیران بشي ورته. چا دا وویل هغه به جنت کې دومره شپېته بنګلې جوړېږي او دومره به پلان کې یو دومره به دا یو دومره به دا یو دومره به. لکه روایت کې راځي چې من قال لا اله الا الله، چا چې لا اله الا الله ویل الله پاک به دې نه یو مرغه جوړ کړي او د هغه به 80,000 جبې او د هرې جبې به 80,000 لغت وي او هغه به د الله استغفار وي. خبره ورسېدل. علامه ابن القیم رحم الله منار المنیف کې وایي والاحادیث الموضوعه علیها رکاکه، موضوع روایت دی باندې رکاکتی، دی باندې ظلمتی، مجازفاتی، چې هغه نه معلومیږي چې لکه دا خاصې ګپ شپ دی. بعضې علامې دی لکه موږ دا ویل چې ستا عقل دا نه مني چې لکه دا خو غلطه خبره ده. مثلا الباذنجان شفاء من کل دا، بانجې دار مرض علاج دی، نو بانجې خو مرض دی ټول. یا دا چې نبی رسول الله موجب کې لاس داخل کړ او به راويست په نستونی باندې، او یا نور واپس علي ابن ابي طالب، یا دا واقعا دلته موږ دی کتاب ذکر کړی دا چې نبی رسول الله وایي کله چې زه څلورم اسمان ته په شپه د معراج باندې وختلم، زما پغې کې یو سیب را پرېوته، ما راواغسته سیب ټک وچاوده، د هغه نه یو حوره راووتله خندلې. ما ورته ویل تکلمې لمن انت، خبرې کوه د چای؟ هغه ویل زه د مقتول شهید عثمان یم. اوس حوره غټی که سیو؟ حوره غټی او سیو ورکوټی که نو وړوکې سیو نه غټه حوره څنګه وځي؟ ستا عقل یې نه مني. دارنګه بل دا چې بل علامه د حدیث موضوع دا ده چې کې به فایده نه ښه او هغه ضعف او حقارت هغه به بالکل ښکاري. لکه بعضی خلکو کې دا حدیث مشهور دی، که چېرته دا وریجې سړی وی که نه ډېر به صبرناک وي، وریجې یادوي. او وریجې نه دی وی که دا چېرته سړی وی ډېر به صبرناک وی، دا چېرته وږي نه دي خوړلی مګر موړ کړی دی. یا قدس العدس على لسان 70 نبی، د دالو صفت د 80 پیغمبرانو په ژبه شوی او دال څومره خطرناک شی دی، بغیر د پنجابیانو نه بل څوک نه. دارنګه بعضی د موضوع روایت یو علامه دار چې هغې کې به دغه شانتې سخافت الکلامی بې فیدې بې ځایه خبرې به یې دارن قبیح خبره به دغه نسبت به رسول الله ته کړی. ویل نبی رسول الله لا تسب الدیک فانه صدیقی، شرک ته کنځلې مه کوئ زما دوست. او که چېرته بنو آدم ولو یعلم بنو آدم، که بنو آدم پوهېدلې هغه چې د چرګ په صورت کې دي، وایي د چرګ غوښه او بڼه کې به په سرو زرو اغوستې.
او کله وای چې څلور شي نه څلور نه دي چې دا نه مړیږي خزه د سړی نه زمکه د باران نه سترګې د نظر نه او غوږ د خبرونه خبره ورسېدلې نو خلاصه ده چې موضوع منګړت روایت د دې علایم متصنا څه بیان کړل که نور دې نه پیژندل بس دې کې با دا غټ غټ دغه به ګډي سړی یو دغه تلاړ 1 کروڑ او اتاتی الک او دومره او دا حساب وګی ته وته حیران یې لکه دا اوس شي شي اسکو چلته په صحیح سند باندې به ټیک د منوي دې وجنه علماء لیکلي نو سره ته کتاب پروت و دا دغه یو خبره لیکل لکه او ډېر ناشنا خبره ده د کوم عالم هغه د لیکلي چې تاسو ضعیف روایت نه پیژند کنه دا غي به یو وجه دی چې هغه کې به دا غټ غټ دغه ور کړی تا دلته څنګه کې لیکلو چې دا ان شاء الله دا کتاب کې به راوړو نو دلته دا لیکلی چې د ضعیف روایت یو علامه ده د موضوع روایت چې په دې کې به اجر او ثواب دشي به اندازې خودل شوی بیخي ډیر به ښه نو د دې نه به ځان ساتي دا ائمه الحديث دا خبره کړله مونږ یې نه کړو دا موضوع روایت متعلق یو بل مسله واوره منګ دا وی چې دا به څنګه پیژنې یا خو به په سند باندې پیژنې ټیک شه یا به واضح اقرار کړي چې لکه دا روایت ما د ځانه جوړ کړی دی لکه نوح ابن ابو عصمه نوح ابن ابي مريم د یو سورله سورتونو په فضیلت کې دا جوړ کړو یو حدیث چا ورته دا ولې دا کار وکړ وی ما خلک کولی د چې فقہ ابي حنیفه ته ډېر متوجه ما چې قران ته راوګرځي نو کار صحیح کو په غلطه طریقه یادای چې داغه دغه نه معلومیږي خبره نه پته لګيږي چې دا د یو شیخ نه حدیث بیانوي چې موږ وګورو هغه شیخ په یو زمانہ کې تیر شوی دا په بل کې تیر شوی یا قرینه پراوی کې راوی رافیزی او حدیث په فضایل د اهل بیت کې یا قرینه په روایت کې رقیق الفاظی تمخ کې موږ وایو چې بعضی د الفاظ چې داغه د پیغمبر د شان سره مناسب نه بی فیدی خبري قبیح خبري داغه نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کړی دلته یو اهمه مسله دا اوره دا وضاعین 2 نمبر خلک دا ولې دا روایت جوړي دا کومنګ تاسو تاریخ وګورو دا اصل کې د اصبهان شیعاګانو با د محدثینو سره خلق مرګري کول شل کاله دیش کاله به سره کول التبو سره او چې کله به هغه محدث غریب بوډا شه او به زه ډېر کار نه کوم نو دبو راولګی دا هغه کتاب کې به ورته ځان حدیث ولیکو شیخ باندې به ورتیر ک طالبانو بووي هارون رشید بارک راضی کنه واقعا چې هغه وضاعونیو او هغه ورته جماعت تاسو کې څلور در حدیث په نوم د حدیث جوړ کړی دي او تل دا باک نه کوي خیر دی د عبد الله ابن مبارک پشان خلق په دې امت کې شته هغه بستا د منګړه د سره او باسي لکه زنانه چې وړواږي او دا وخته تیرا کشپي دواعید وضع ولدیو دا وضعان ولدا وضع کوي ولدا روایت د ځانه جوړي اول تقرب الى الله د پارکه بای سړی حیران شي چې اوس په کومه طریقه باندې خلکو ته دعوت وچلو نو به دې طریقه باندې شروع شي کوته لګول دا کار کې مړ امت کم طرف روانه تاسو څه کوي تاریخ جمیل پشا دا کار بچا کو مخکې زمانہ کې میسر ابن عبد الربیه ابن حبان ضعفو کې راوړل دي د ابن مهدینا هغه امام میسر ابن عبد الربیه ته ویل چې من اين جئت بهذه الاحاديث دا حدیث دې کم ځای نه راوړل چې من قرأ كذا فله كذا ومن قرأ كذا فله كذا قال هغه وضعت ورغب الناس ما ځان جوړ کړی څه خلکو له ترغیب ورکړي تاسو ډیر کار ګورئ کنه په نیټ باندې بداسي دغه ولې چې سم نشي چې پاتې وي
دویم الانتصار للمذهب، انتصار للمذهب د پاره دا کار کیږي کا خاص کر دا فرقه سیاسی نه دي، سیاسی دي دا کارونه کوي، صرف د خپل مذهب د پاره بره لګي ځانه به روایت جوړي. خوارج هم دا کار کوي. د علی رضی الله مبارک کې څو علی خیر البشر من شک فی کفر، علی خیر البشر دی او چا چې په شک وکړي دا نه مدینه العلم و علی بابها خیال لکه. او یا زمنګ د احناف زرا چې جوړي النعمان سراج امتی، و امام علی پر مولا زما د امت دیو ده. دا صرف د مذهب دغه لپاره. یا امام شافعی مولا دی چې نبی رسول الله زما امت کې به سره پیدا کیږي محمد بن ادریس الشافعی بنوم به او هو اضر علی امتی من ابلیس، زما امت باندې بدا د ابلیس نم ډیر موجود دي. دارنګ طعن فی الاسلام، اسلام خلق ته بدنامی دا کار با چا کو زنادقه و دعانو بدا کار کو، هغه بدا کار کو چې اسلام بدنام کی. لکه محمد بن سعید شامی المسلوب فی الزندقه، زندقت کې دا مسلوب شوی. هغه دا حدیث وی انا خاتم النبیین الله نبی بعد الا ان شاء الله، دا ټکی سرسته لګو. دارنګ کله کله د تزلف ال الحکام د پاره چې کوم مولین دربارین حاکمانو ته ځان نزدیکین او هغه برزانه د شکار کوو. لکه کیسه دا غیاث ابن ابراهیم النخعی کوفی کی راضی کوفی وکا انا پیوګره امیر المؤمنین مهدی ته ورغه کله چې پاغه ور داخل شاغه کوثر سلو به کولې دا ته زر حدیث په سند ویو او نبی رسول الله الا سبق الا فی نسل مقابله نشته مگر په غشي کې دا خوف یا په څه کې دا په دې خوف کې دا اس کې او حافظ اوخ کې دا او حافظ یا په اس کې د دو سره د دریم ټکی زیات کاو جنا ہے یا وزر کې دا یعنی کوثرو کې مقابله خاله. نو مهدی چې دی هغه په دې باندې پوه شو چې لکه سړي ما د پاره حدیث جوړ او د څه غوسه شو حکم یې وکړ کوثر حلاله کې ټول حلاله هغه ایستو شړاو دا څوک دا کار کوي د کسب د پاره لکه احسان الله خصیص د کسونو مې دي چې کله خادمه قصه بیان نه کوي یو غنټه یو غربا پی جوړي نبی رسول الله لراله خادمه اعلان دی خادمه باندې ندی دا کار صرف دې لپاره کوي چې پل داغه به برابر کړي دا خلک به پیسې شیندي کنه. خبرو دی ما په اسرافیل دا باندې میکائیل علیہ السلام باندې دوړ باندې میکاوس کړ کاو مې وتا چورې او وابه نه مونږ ولې مولانا فضل الرحمن چې آدم علیہ السلام څخه پټه دي کوم خبرې کړي بس جو دا ګوره کنه اکثریت دغه حالات شروع دي کا څوک چې دی هغه د شهرت د پاره دا کار کوي. بعض خلک شهرت د پاره چاله ک ناشنا خبري وکړي چې خلک دیتا متوجي شي. کوم مفسرین چې هغه دا موضوع منګړت روایت ډیر بیان کړی دي، یو ثعلبی یو واحدی یو زمخشری یو بیزاوی. دا بیزاوی دی ایو شوکانی دي کې مشهور کتابونه کوم یو دي موضوعات د ابن جوزی دا ولنې کتاب دی ښا خو د مبارک علما فرمایي دا متساهل له په حکم د وضع د حدیث کې دیو جن باج علماء په د باندې تنقیدات کړی دي. دویم العالی المصنوع فی الحدیث الموضوع د سیوطی کتاب دی چې دا اختصار د کتاب د ابن جوزی دی. او دریم تنزیه الشریعه المرفوعه عن الاحاديث الشنيعه الموضوعه د ابن عراق الکنانی کتاب دا د مخ کتاب خلاصه ده. نور ماته الموضوعات د مولا علی قاری د مختلف علماء په د باندې کتابونه لیکلي. نو وسه ګوره کتاب تا الحديث الموضوع حديث موضوع تعريف ما كان راوي كذابا راوي كذاب ومتنه مخالفا للقواعد یا متن مخالف د قواعدنا شرح التعریف شرح التعریف ما كان راويه
چې وی راوی دا غي موصوفا بالکذب موصوف په دروغ سره په روایت په روایت کې او بعض رواته من الكذابین یا بعضی روات راویان د دروغ جنانو نه یو متن المنسوب الى النبي صلی الله علیه وسلم یا متن د منسوب نبی رسول الله ته مخالفا للقواعد مخالف د قواعد د چشي شرعیه الثابته في الكتاب والسنه الصحيحه ثابت دي په قران او صحیح حدیث مثال د ما خرج الخطيب البغدادي چې راوړ خطیب بغدادي په تاریخ بغداد 5 جلد 299 کې من طریق محمد بن سليمان بن هشام قال حدثنا وكيع عن ابن ابي ذئب عن نافع عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی لما اسري به الى السماء کله جزاء اسمان ته وخجول شو فسرت الارم الى السماء الرابعه سلورم اسمان تا سقط فی حجری تفاد زما پغی کی اوسیب رو غرزه فاخذت ابي دي پلاس میرا واغست فن فلقت غټ کوچاو ده فخرج منها وراود د نروت له حورات تققه ټک ټک خندل فقلت لا ما ودل تکلم خبر کول من انت رجای قال تقول المقتول شهيدا عثمان زد مقتول شهید عثمان وهذا الحديث موضوع دا حدیث موضوع ده پدې کې محمد بن سليمان ابن هشام ده اتهمه الخطيب البغدادي متهم کړ ده خطیب بغدادي بالوضع په وجه سره وکذبه الذهبي او دروغجن غنل الذهبي په میزان اعتدال دریم جلو 50 کې وقال ابن عدي ويوصل الحديث دا وصل کوي منقطع روایت منقطعات ويسرق بالغلا کوي ضعیف روایت ته د پاره صحیح سندونه جوړي مثال اخر بل مثال ما خرج الخلال وخلال روایت راوړې په فضائل شهر رجب کې من طریق زیاد بن میمون عن انس بن مالک قال قيل ولش يا رسول الله لما سمي رجبا رجب تول رجب نم کې خود رش قال ولانه يترجب فيه زکه جمکی کې پدې کې خیر کثیر ډیر خیر له شعبان او رمضان شعبان او رمضان د پاره وهذا الحديث دا حدیث فی زیاد بن میمون الفاکهی وهو كذاب دا دروغجن دی اعترف بوضعه د خپل اقرار کړی دی بوضعه الحديث على رسول الله په جوړول د حدیث پر رسول الله چې ما په جوړول قال یزید بن هارون وی کان کذابا دا دروغجن وقال ابو داود طیالسی وی ابو داود سجستانی نه کړه ابو طیالسی حاتیت وزو تعالم فقال دویل استغفر الله وضعت هذه الحديث ما رزنا جوړ کړی دا حدیث حکم روایت الموضوع حکم د روایت موضوع لا يجوز روایت الموضوع الا للتحذير منه نه جائز روایت موضوع مگر د پاره د جوړول داوي او بیان علت او بیان د علت او وضع د وضع خشیتا يعمل به من لا يعلم بوضعه د وجه د دې نه چې عمل به کې پدی باندې هغه څوک چې هغه ته پته نه وزن به خبر نه ويكثر وجود الموضوع في كتب الرقائق او ډیر موجودیږي دا 2 نمبر روایت په کتابونو د هغه رقایقو کې چې ځړ نرمون کې خبرې پکې او ترغیب او ترغیب پکې ولا يجوز العمل به في فضائل الاعمال جائز نه د عمل په موضوع منګړت روایت باندې په فضائل اعمال کې الا ان درجه تحت اصل من اصول الشریعه مگر کراشلان دی واصل د اصول د شریعت نه ويعمل بالاصل به عمل پاسل باندې کېدل شي مثلا په دې کې بل صحیح حدیث راغلی دی مثلا د قران او آیات راغلی دی موږ پاغه باندې عمل کوو دې منګړت ته زمنګ څه ضرورت نشته ولا يعمل بالموضوع والعمل به يكون مفتاحا لابواب كثيره من البدع عمل پدې باندې دا چابي د پاره د ډېرو دروازو د بدعات او المحدثات سواء في العقائد او الاحکام برابر خبر ده کدا په عقایدو کې او په احکامو کې وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم